اوس به واورو د پولې پورې ډرامه. د پولې پورې ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې زرمینې برخې ته یادونه وکړه چې باید پلار دې ته راضي کړي تر څو ولور وانخلي. اوس به دا واورو چې میرو ته د ځمکې اجارې په هکله بیا کومه ستونزه پیدا شوې. میرو کاکا ته هغه ورځ باندې فورمې واخیستلې، څه دې وکړه؟ ډکې دې کړې؟ رښتیا وایي میرو کاکا، ورته ووایه چې ډېره وسه سودا ده. ملا صاحب تازه ګل په رښتیا هم چې د خسرګنۍ حق ادا کوي. فریده وراره ټوکې را سره مه کوئ. خیا فورمې خو مې ډکې کړې، سردار اکا مې ضمانت هم وکړ. ښه نو بیا یې ماته راکه. نه فورمې نه درکومه. د دې فورمو وړاندې یوه بله ستونزه ده. د کوچیان را پسې راغلي وه چې دا ته زموږ څنګه استازی یې چې ځاته دې د مځکې غم وکړه او موږ دې په جای پرېښودو. مطلب هغوی هم ځمکه نیول غواړي؟ نه مځکه نه نیسي، وایي چې موږ به رمې چیرې پیایو. ما ته یې ویلې په کار دا وه چې ته د دې مځکې مخالفت وکړې او ته پکې اجارې نسې. نو ځکه زه م اوس فورمې نه در کومه. اول باید دا خبره فیصله سي چې د موږ کوچیان اعتراض کوي، نو تاسو ورته کم جواب لرئ؟ میرو کاکا د سربند ځمکه باید آباده شي، د همدې له خاطره ورته دومره خواري شوې ده. که ستاسې کوچیان غواړي چې ځمکه په اجاره ونیسي یا پکې څه شی وکري، نو په دواړو سترګو را دي شي. خو دا چې دغه ځمکه د څړځای لپاره پاتې شي دا به ډېره نامناسبه وي. دومره ځایونه خو په غره کې هم شته دی چې دوی دې میږې وپیایي. تازه ګله وراره په غره کې جایونه سته ده، خو ماینونه هم سته ده، هغې سره بچي کوو. او تا د مځکې خبره وکړله، نو زموږ نور کوچیان مځکې نسي ساتلی، ځکه نن دلته دي سبا بل جای کې. خیر دی ګزاره ورسره وکئ چې دا د میږو ازار هم ونه ویي. میرو کاکا ته غم مه کوه، خدای به خیر کړي. اوس خو هغه دی هسې هوا په ګرمېدو ده، کوچیان هم په قرار کډې کوي. تر هغې چې دا څو شپې هغوی دلته دي، نو دا ځمکه خو لا آباده شوې نه ده. په دې کې د میږې سرۍ او بیا بېرته چې د کنډو کلي ته راستانه شو، نو موږ به د مینونو غم خوړلی. د مینونو خبره موږ داسې نه پرېږدو. یوازې د کوچیانو د سرځای مسله نه ده، په غره کې زموږ د خلکو ډېر حاجتونه پوره کېږي، نو د هغې په خاطر هم د مینونو غم خامخا کوو. وایه کنه الماس خانه څه کیسې دي؟ یاره بله خبره هم نشته دی، نو پیسې دي او پیسې دي، بس د پیسو غم اخیستی یاستئ. پیسې کمه دي؟ پیسې نه ویمه څه کیسې دي؟ ښه خو داسې ویوه که نه، خیر و خیرت دی. ښه ته اوس داسې وکړه پورته شه، هغه جرنده چالان که غنم راته وړه که حسن خانه چې ځم درنه. ته کېنه جرنده چالانه ده. اسانه خو ده، خو چې چالانه کې که نه وی. یا خدایه پاکه چالانه ده، غنم وړه کېږي. همدا ستا غنم هم ورچولي دي، زوم مې دننه په جرنده کې دی لګیا دی. ښه ما ویلې چې د جرندې اواز نه اورمه، نو خو حسن خانه یو خبر درته وکړم چې ښه جرنده ده، دا ګړوز وګړوز نه کوي، اواز نه لري، ډېره ښه ده. ښه ده. هلک هغه زوم نو دې راځي که نه؟ هغه خو ډېر د کار مړنی دی. څه توبه خدایه توبه، دا څه وی؟ اول پوډري و اوس لیوانی شو. لیوانی نه مړانی، د کار تکړه دی. زما ور باندې ډېر لاس سپک دی. کله مې چې ورته لور ورکړه که نه، خلکو خو ډېر ولمسولم چې ور واخله، دا وکه هغه وکه، خو ما د چا ونه منله، ځکه چې ما ته خپل زوم معلوم و چې دا ډېر همتناک دی او تا ته هم خدای ښه زوم په نصیب کړی دی.
زه د وړو خبره کوم د وړو مرګړی غوږ دی دی وا دې اورېدو وا مې اورېده وړه کېږي نه پاتې کېږي خو هغه ما چې درته خبره وکړه هغې ته دې غوږ ووو که نه چې ما د زوم نه ولور نه دی اخیستی اوس هغه هم خوشحاله او زه هم خوشحاله یاره حسن خانه د خپلې ژرندې سره کار لره بابا باقي کیسو پسې مه ګرځه غوږ دی دی وا دې اورېدو وا مې اورېدل زه خو ستا خبره اورم خو چې ته زما خبره واورې لږ په کلاره ګړېږه بابا سکون خو نه یمه ښځه سمه ده حسن خانه اولو پسې به بیا راشم ښه زما لږ چېرته کار دی هغې پسې ځم خبره دې زما واورېده غوږ دې دی وا مې اورېده های های نو ما خو ویل چې زه به تا پوه کړم چې دا د ولور خبره زوم سره یاده نه کړي خو ته کله داسې خبرې اورې ښه نو نور د نه لاړم خدای په امان بیا به ګورو ورځه ورځه په مخه دې ښه میرو څنګه چل سوله خیر سره شورا سره د کوچیانو خبره وکړه و یوازې د شورا سره نه د کوچیانو سرم بیا نو د سړځای دپاره به چی کېږي په غره کې خو ماینونه دي او سم مځکه شورا لاندې کړه صابرو په غره کې به د مینونو غم وسي شورا ما ته ډاډ را کړی ده او کوچیان هم را سره ومنله کوچیان خو دغه څو ورځې د باد د خیر سره کډه کوي او ځي او چې بیرته راستنیږي غر به ورته له مینونو پاک سوی وي خدای دې وکړي نو که نه نو میرو په رښتیا هم چې نامناسبه خبره ده چې د ځان غمه وکړي او کوچیان درنه پاتې سي وا صابرو د موږ خو مجبوري ده که نه هغو خو ښه دې لاړ سي میږي کله یو ځای وپی یو کله بل ځای او د موږ خو همدا کنډو کله جای ده چېرته د ځو راځو نه نو موږ ته مځکه په کار ده اوس دعا کوه چې د خیره سره شورا ته دا پورمې ورکمه او مځکه راکړي خدای دې مهربانه سي نو خدای دې هغه چې وکړي چې په کوم کې د موږ د ټوله خیر وي خو میرو ګوره په شورا باندې بیا هم تحقیق وکړه چې د مینونو خبره شاته ونه غورځوي چې ته یې ورته ډېره یاده کې هغوی به مجبور سي غم به یې وکړي همداسې کومه ته بېغمه څه صبرو جان یې نن سبا در سره د کوچیانو ډېره اندېښنه پیدا سوې ده اندېښنه به یې ولې نه کومه ته خو په کېږدۍ کې نه یې چې کله د موږ کېږدۍ ته کوچیانې راسي بیا په ګیلو د ما ماغزه خوري بس ورته وایه چې ستاسو ستونزه حل کیږي ورخطا کېږئ ما یاره مامور صاحب بیداره خفه نشي په دې ټکر باندې خو موږ ټول خفه یو خو ملامته پکې زیاته ستا ده ملک صاحب دا ته څه وې ملامته پکې زما څنګه ده ما موټر چلو یا زه د موټروان سره ناست وم همدغه خو وایم که نه چې تا مېرمنه یوازې را پرېښې وه دا د ډېره غټه ساوه ده ښه کار دې نه دی کړی هو ملک صاحب ما ته دا احساس وشو خو زه خیر بیا به داسې نه کېږي خو زه شکر دی زه بیا خوشحاله په دې خبره یم چې ځان یې زموږ کور ته راورسولو که دا چېرته بل چا روغتون ته وړی وای یا کلینیک ته وړی وای او نارینه ورسره خپل نه وای نو څومره به بده وه ملک صاحب ته رښتیا وایې دا هر څه پکې پیښېدای شي ښه اوس نو ستا اراده څه ده ولایت ته ځې که پاتې کېږي مېرمن خو دې شکر دی دومره نه ده چې اندېښنه ورته وشي مطلب د تګ فکر زر ونه کې نه ملک صاحب زما هم داسې زر اراده نشته ویمه چې یو څو شپې دلته پاتې شمه ښه مطلب زموږ د کلي نه خوند اخلي نام خدا پسرلی پکې غوړېدلی دی هره خوا شینکي دي یو څو ورځې پکې وګرځه را وګرځه په ام به دې غلط شي هو دا مې اراده ده خو یوه بله خبره هم شته دی او هغه ده چې دا کومه واقعه چې زما د مېرمنې سره وشوله ویمه چې د دې نه پن اخیستل پکار دي نو خو تا وویل که نه چې زه به بیا خپله مېرمن یوازې نه راپرېږدم خدای وکړي چې په خپله خبر باندې ودرېږي ملک صاحب زه په خپله خبره ولاړ یم
خو زما د خبرې مطلب دا دی چې خدای مکه بیا چېرته داسې واقع ونه شي. یاره مامور بیداره زه ستا په مطلب پوه نه شوم. دا خو موټرې دي، ځي راځي به، ټکرې به پکې کېږي، خلک به خوږېږي. خلک خوږېږي خو دلته خبره د تیز موټر چلولو ده. موټروانان بې احتیاطي کوي. ویمه که په دې کله یو ګام پورته شي او عملي شي نو ښه به وي. ښه خو داسې ووایه که نه. اوس به درته زه ووایم چې دا موټروانان ولې موټر تیز چلوي. هغه نوی ملک ګوټی نه دی، ملک بهادر. دوی راټول شو او په خپل سر یو څه اندازه کرایه وټاکله چې هغه موټروانان د منلو وړ نه وه. نو مجبوره دي چې تیز موټر وچلوي. اوس چې تاسو هغه ځای وباسئ نو د بیخه یې وباسئ. غم د ملک بهادر په کار دی. پرخې وایه که نه تا څه وکړل؟ هغه ما چې تا ته د ولور خبره یاده کړې وه پلار ته دې ورسول او که نه؟ زرمینې ما خو تا ته وویل که نه چې زه دا خبره پلار سره نشم یادولی. خو ما درته دام ویله چې مور سره یاده که، هغه به د پلار سره کینې او خبرې به وکړي. که مور ته دې م نه ده یاده کړې؟ مور ته مې یاده کړه، هغې سره وغږېدم. نو مور د څه ویله؟ مور مې لا تر اوسه پلار سره نه ده غږېدلې. ښه لکه چې مور دې م غواړي ولور واخلي. نه 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 مور مې د ورور شوق نه لري، خو بس هغه ملامته نه ده. موقع ته به ګوري، پلار ته به مې دا خبره کله یادوي. دا نو خدای ته معلومه ده. بېشکه خو ته داسې وکړه مور ته دې ووایه چې خبره ورته زر یاده کړي. او دا چې مور دې مور ته نه وایي او ته م پلار سره یاده نشي کولی نو بیا داسې معلومیږي چې تاسو ټول ور غواړئ. نه زرمینې داسې مه وایه، مور مې ولور نه غواړي. ښه نو بیا د پلار سره خبرې ولې نه کوي؟ مور مې ځکه ورسره خبرې نه کوي چې زما مور نه غواړي چې زه زر له کوره ووځم. هغه م غواړي چې دا واده یو څه وځنډېږي. ولې ونئ؟ ته خو د کار جلۍ د کار. هېڅوک هم دا نه غواړي چې ته یې له کوره وځې. ځکه خو عجبګل کاکا تعدي کوي چې ستا واده زر وکړي تر څو د هغې کور ته لاړه شي. چې څنګه در باندې مور او پلار نه تنګېږي داسې در باندې خو سرګنې هم نه تنګېږي. درته خوشحاله دي خو چې دا د ورور خبره له منځه یې ووځي. بس څه به وکړم زرمینې، مور ته مې یاده کړه، نور هېڅ هم نشم کولی. که خبره ورسره غبرګومه نو بیا به وایي چې سپین سترګې ده. او زه نه غواړم چې ما ته څوک ګوته ونیسي، ځکه د تورونو په هکله یو ځل درته معلومات شوی دی. بس دی چې هغې تورونه وکړولم، د سپین سترګۍ تور په ځان نه تړم. دا تور نه دی، ته خپل حق غواړې. ځکه که جبګل کاکا ورکړي نو په هغه کور کې بیا ستا ژوند خرابېږي. ته باید خپل ژوند لپاره خپل حق وغواړې. تازه ګل او وراره پر مې د نظره ښه ښکاته پورته تېرې که. ویې ګوره چې کوم ځای کې خو غلطي نسته ده. نه میرو کاکا ډېرې ښایسته ډکې شوي دي. او ضمانت دې سرداره که وکه. ولې ته چې وایې؟ نه زه دې خط ته حیران شم چې سرداره کا خو په خط نه پوهېږي. دا فورمې چا ډکې کړي دي؟ هسې نه چې د شورا کوم غړي په پټه در سره مرسته نه یې کړي. د شورا یو غړي را سره مرسته نه ده کړې پرته له تا. ما میرو کاکا دا ته څه وې؟ که دا خبره د خلکو ته ورسېده نو بیا به وایي چې د خپل خسر ملاتړ کوي. همدا تا را سره مرسته کړې ده، منکرېږه ما. و میرو کاکا ته به ټوکې کې خلک به یې په رښتیا ومني. ته شورا غړي نه د چا ضمانت کولی شي او نه په دې هکله چا سره مرسته کوی شي، ځکه دا د اصولو خلاف دي. پوهېږم ولې تا راته نه وویلي. او دا پورمې نه دي، دا د سردار اکا وراره راته ډکې کړې ګلزار. او ګلزار د تا شاګرد ده، نو ځکه وایم چې تا را سره مرسته کړې چې تا ګلزار ته سبق نه و ښودلی، نو موږ ته به یې پورمې څنګه ډکولي؟ ښه خو داسې ووایه که نه، زما نه خو دې زړه وایسته. ښه میرو کاکا بس فورمې موږ ته ورسېدې، ته ترې نور بې غمه اوسه
چې کله ځمکه توزیع کېدله نو اول به درکو، تر هغې پورې ته د اجارې د پیسو غم وکړه. سمه ده، په دواړو سترګو زه به د اجارې د پیسو غم وکړم، خو ګوره تاسو د کوچیانو هم غم وکئ چې د میږو څرولو خبره یې پاتې نه سي، ځکه هغه ورځ خو انجینر فرید وویلې که نه چې په غره کې مینونه دي، د دې غم به کوو که نه. وبشي له خیره، شورا چې د کم کار اراده وکړه نو بیا نه پاتې کیږي. د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې حسن خان هڅه کوي الماس له ولور څخه تیر شي، خو سنګینه بیا په دې خوشحاله چې الماس ولور غواړي، ځکه سنګینه نه غواړي چې د پرخې او عابد واده ترسره شي. نو یو چاته بدنیتي لرل کومې پایلې لري؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 شپږ شپېته 30 10 55.